زما کور پتا جن تا نه خپه وایه تا پوښتنه نه کړې روژه څنګه تېرېږي تېرېږي نو په ما څنګه تېرېږي ستاسو ځواني دی او ستا چې دی زما اسپیر یم نو غاړه راکه ما نه تکړه ځوان یې ماشاءالله مور خوږې مورې مور خوږې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ الحمدلله عطا فاونډیشن سکل پروژه کې په سلګونو کورنیو دپاره خوراکي توزیع کومک لري د روژې ټول پیکیج د چا لپاره د هغو کونډو مورګانې چې عطا فاونډیشن سره راجستر دي او د هغې پر موږ حق دی مور خوږې مورې مور خوږې مورې وریجه ده او دلته لوبیا ده دا غوړي دي او کمپنۍ او بره چې دي اوړه پراته دي دا د چا حق دی دا د هغو کونډو مورګانو حق دی د هغو یتیمانو حق دی چې د عطا فاونډیشن سره راجستر دي په ډیټابیس کې دا به هغوی ته سپارو دی ستا فکرونه ماته یاد دی ټوله شپه ماته دعا کړې ستا نفلونه ماته یاد دي زه دې ګل کړم ځان دې خاورې د سپرلي د باغ وږمۍ مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دی ما د پاره فرښتې ژوند له تا نه عبادت دی ته د ژوند د غره چینه یې مور خوږې مورې مور خوږې مورې چې بکلا شم نا جوړا ستا جړا ماته یادېږي ما چې ووینې تکلیف کې ستا زړګی څومره خوږېږي یو یو حق دې په ما غر دې دا به څنګه پوره کېږي ته چې نه خدای دې نه کړې زما ژوند به څنګه تېرېږي خدای دې داسې چیرې نه کړې چې زه یم او ته دې نه یې مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما کور پتا جنت دی ما د پاره فرښتې ژوند له تا نه خپه وایه تا پوښتنه نه کړې روژه څنګه تېرېږي تېرېږي نو په ما څنګه تېرېږي ستاسو ځواني دی او ستا چې دی زما اسپیر یم نو غاړه راکه ما نه تکړه ځوان یې ماشاءالله د بابا په خبرو کې غټ مطلب پروت وي ستاسو ځواني ده او زما بوډاتوب دی صفر کې یم صفر کې یعنې زه هم ستاسو غوندې یو وخت کې ځوان وم تېره شوه راباندې دې خبرې نه غټ مطلب واخلئ چیرې ده مور چیرې ده همدلته دی کور پتا جنت دی ما د پاره فرښتې ژوند له تا نه عبادت دی ته د ژوند د غره چینه یې مور خوږې مورې مور خوږې مورې زما چې څنګه یې څنګه نه یې روژه څنګه تېرېږي خیر خوشحالي باندې تېرېږي بله دا روژه خو برکتي شی دی او کور کې شی شته او ګزار کوو چاته لاس نه اوږدوي ګوره ښه وایي هوش شته او الله مهرباني دی الله مهرباني دی مونږ ته ساده ته چې ژوندی یې موږ ته څه حاجت دی الله خدا پاک تعالی خفه کوي
زمونږ کار پنچر ده ستا کار پنچر دی مړی ته مړ شوی دی څنګه پنچر شوی ګډ وډ ده آسا ښه راځه راځه میوه مې درته راوړې ده شات مې درته راوړي دي قورمه مې درته راوړي ده ماته راوړه دا پما چې نن راحت دی دغه ټول ستا برکت دی د بورېګانو نه ځان ته یو فرش جوړ کړی دی ښه څنګه وکړو بلادو د بیچارهګان چې دي موږ تاسو کوټې قالینې دي فرشونه دي توشکونه دي بالښتونه دي خو دوی کره د بورېو څخه یې فرش جوړ کړی د بورېګانو څخه توبه توبه د باغ وږمۍ مور خوږې مورې دا د دې بالښتونه دي ښه دا څونه وړوکي بالښت دی وا مورې دا د چا دی خپل ځان ته دا تا ځان نه جوړ کړی دا روزي میاشتې کوم وخت درو سم دا وی د ماشومانو بالښت دی ګوره ښه چې کله انسان غټ شي هغې غټ بالښت پکاري چې کله سپین ږیري شي بیا ورته وړوکی بالښت ورته پکاري عمر تللی دی نو عمر تللی دی خو د عزت عمر راځه مور خوږې مورې مور ښه نور څنګه یې شکر الحمدلله دا خو جنګ نه کوي جنګ نه 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 روژه نیسي روژه یې ستا جړا ماته یادېږي ما چې ووینې تکلیف کې ستا زړه خیر دی شات مې هم راوړي خدا دې دنیا ودانې ته شوده مې باندې راوړي. وګرځي دا لږ ما نشه سره ګلو ګل دا دنیا مې ما موږ یاد ہے هغه خدا دې نور تاسو باندې مهرباني اے بلا دعا پر چا بولچا خور مټي کې ته ځانې کله کله کو خو ام دا وله خو زه سودا راکته کوم بې ته زر راځم صحیح ده چې مې ته نه نه کې روجي مبارکه میاشت دی دوا نه رات کیږي دوی بیچارهګان په دې زاړه ځان دواړه بې بنیادې شپې ورځ سبا کوي مور خوږې مورې مور خوږې مور دا پاکستان نه خپګي مونږ نه ولې تاسو ولې زه بیره وې هوري زمونږ بیړۍ غریب بیړۍ څه شی دی بیړۍ جاغه جاله څه شی ده واه پروجي او باندې کشتۍ ایوه خدای دې تا نه خفه کوي کشتۍ یعنې زموږ بیړۍ غرقه ده وایي دا وخه ده ښایسته یې ورته یخني که چې سینه یې نرمه شي او ویې خوري ښه او بل شات مې ورته راوړي دي شات به ورته چیو کې اچې چې دا هم سینه نرمه ښه او کیله به ورته ورکړي تاته مې کیلې راوړي او کینوګان به مو خورې ښه دا امرود نه دی امرود دا په ناره باندې خوره چې معده دې ښه وي ښه روژه ده که نه وایي چرګه مې راوړی چرګه قربان کړم شاعر میں در نظر شا زندگی میں در نظر شا خوشحالی میں ستار زادا دازوانی میں در نظر شا که سجده در تجا قربانه ده خرما تر به روژه ماتې ښه دا دې ملۍ شو دا دې ټوله سودا شوله ښه خدا پاکستان نه خپګي مونږ نه تا مې څه سره مخبل زمونږ دا ورانه راځي کنه دې دې سره دې ورانه راځي نه جون طریقې جون زمونږ طریقې کنه اته کله نه شي مړ وې کنه زه ګناهګار نه وکړم ګناه کم ګناه او دا وا چول کې راکې ځان چې سبا نه یې نیولې الله تعالی موږ او تاسو په قدرتونو پیدا کړیو اندامونه سترګې خوله ژبه ښه استعمال کو الله تعالی موږ او تاسو په دې دنیا کې امتحان دپاره پیدا کړیو الله رب العزت زموږ او تاسو دا دنیا موږ او تاسو دپاره د جهنم ده هغه دنیا به بهتره ده هغه دنیا برناسي وګوره مور بي څه ښه ټول سړيګانو مشرانو هغه دنیا یې ناسي چا سره نیږي کوي الله پاک دیږي عمل نامه یې لیکل کېږي صحیح ده مورې نور خو څه نه وایي دا نه نه نور نه وایي گزاره کوي خیر دا ته مې نیولې دا هغه ورته جوړوه دا یخني دا ورته ورکه ښه روژه خو نیسې انشاءالله آفرین دا دنیا ما وداني تاسو ما وداني روغ صورتي الله دې عزت ورکړي زموږ خبر اخلي الله دې تاسو کامیاب کړي دا دنیا کې ما دنیا کې
بس بس مونږ نو دې سترګې نه راندو چې راندو خلک راشي صحیح ده ګوره مورې شوده مې راوړي دي دا به ورته ښه ښایسته تور چوکې ورته چې ښه به خوټې ورته او ورکوی ورته چې سینه یې نرمه شي ښه مورې نن ورته ښوروا جوړه کړه سبا بل سبا ورته چونګوړی حلال کړه ښه مورې و نور موږ ته راکړې اجازه بابا ښه مخم خای الله دې روژه ماتې تاسو سره ونه کړمه نه نه وایي هغه وایي نه ځان ته تاسو زمونږ کار بیل دی زمونږ کار تاسو سره نه کېږي نه عزت ورکړي تاسو نه دلته تاسو سره روژه ماته نه کړم ماته که په دعا سترګې باندې غاړه را بابا په دعا سترګې باندې الله ناراضه کېږي ګزاره کوه ښه مورې لاړه نه خدای په الله باندې عزت ورکړي الله دې دنیا ودانې خدای دې دین اسلام خلې ولري دین او اسلام قوي ولري دین او اسلام قوي ولري قدرمنو مسلمانانو د دې کور انګړ ده د دې کور کنډواله ده د دې کور باران چې راشي د دې کور سسیږي دیواله مو ویرا هغه دیوال مې وغورځېد کوم یو مورې بس دا ټول کور ګړاو دی نو دې بیچارهګان زه ډارېږم چې خدا نخواسته کومه ورځ دی د دې دیوالو لاندې نه شي که نه هغه دیوالم خلاص دی هغه منان دیوالم خلاص څه به ښکاري ده دا ګورې دا هم خلاص دی خو شکر وباسو چې هغه دنیا شته هغه زه یې ای مورې په دې دنیا خو داسې ژوند و دا شکر وباسو چې هغه دنیا شته هغه دنیا دا چې موږ دې تاسو کوو الله پاک دې روزه واخلي پنځه وخت موږ څه کوي غلطي کار ونه کوي عمل نامه یې نه مشته کیږي دې ته وایي مړی دا څه وایي ټول کې راکړه ځان مړ کوم ټول کې راکړه ځان مړ کوم روزه مې ته دعا وکړه سبق ووایه قرآن شریف مو کې کېده اسې یې نه ښکاري 500 روپۍ ونی باندې مې نیمه اخلي بس صحیح شمول هغه نیک دي سبق ووایي دا وه نن د شپږمې روژه ماتې خپرونه زما مسلمانانو سره زما سپینګیری بابا او زړه مورکۍ سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان د غره چینه مور خوږې مور خوږې مورې وایه ځان درته لوګې کړم که جهان درته لوګې کړم مالو زره درنه قربان